سلامونه نیکې هیلې ګرانو لیدونکو ښه راغلاست پخلنځي خپرونې ته. زه شیر احمدزی ستاسو په چوپړ کې یم. هیله مند یم چې در پای شي به زموږ ملتیا وکړئ او نن یو ښایسته خواړه تیارو تاسو ته چې ترکارۍ او ساسو سره یو ځای تیارېږي. نو البته رول دی چې جرمنو څو ډوله دي، لکه سوخاري وړو سره هم آماده کېږي. سرې غوښې نه لکه ماشین کړې غوښه تاسو سره کوئ، بیا هغه ګټه ترېنه پورته کوئ. نو نن ما وغوښتل چې ترکارۍ نه او په څنګ کې ساسوج غوښې نه هم استفاده وکړو. راځئ نه هر څه نه مخکې چې مواد لازمه تاسو ته یادونه وکړم تر څو تاسو یادداشت کړئ او راحته بیا د خیر آماده کړئ. ګشنیز، رومیان او مرچک اړتیا قدر، 3 دانې کچالوی شولې، گازرې هم، دلمه مرچک 2 دانې، ساسوج 1 قوطی، کچپ اړتیا قدر، 1 پاکټ اوړه او مساله مالګه اړتیا قدر. مواد مو لیدل، مواد لازمه چې پکې چې کارول کېږي ارومرو تاسو به نور نیولی، ځکه چې که پخلي کې بیا تاسو ستونزه لرئ، پخلي کې هم ځینې وخت هغه کوم شی چې ستاسو هېرېږي هغه یادداشت کړئ تر څو ستاسو هېر نه شي او دا خواړه آماده کړئ. راځو دلته یوه غټه کاسه راخلو. دغه کاسه به راواخلم، تراشک به راواخلو. وګورئ چې څومره ښه منظمه، البته دې باندې موږ کولی شو چې آماده یې کړو. اوس د خیر سره تراشک کوو یې په همدغه ډول سره دغه ټوله ترکاري غوښه چې تاسو یې دا وړېږي په یو کاسه کې زیاتېږي، وروسته دغه نه بیا وړو سره یو ځای کېږي. نو وړې ما تیار اخیستي دي، یو پاکټ چې تقریبا 10 دانې ترېنه آماده کېږي، جوړېږي. همیشه وخت تاسو هم کوشش وکړئ چې که وخت نه لرئ او مشکل وي درته، تیار اوړه واخلئ. که تاسو لامده هم کوئ 1 کیلو اوړه په 80 افغانۍ باندې دی، خو دا یو پاکټ اوړه چې 10 دانې آماده کوئ 1 کیلو اوړه خو کېږي مصرف. دغه نه ښه دی چې تیاره واخلئ، هم به مو کار راحتوي، هم به راو خوراکي توکي چې تاسو تیاروئ هغه به تیار شي. بیا هم تراشک کوو. کچالو ایښولي همیشه وخت کوشش کوئ چې ښه ساړه شي، یخ شي، وروسته د هغه نه تراشک کړئ، بیا ډېر یو ښه ښایسته رنګ وباسي. که ګرم وي ډېر چسپوکه غوندې کېږي، لکه چې نښلي تراشک سره هم، ظرف سره هم، لاس سره هم نښلي او راحته بیا نشئ کولی چې تراشک یې کوئ. چې لږ ذره ساړه شوه نو بیا ډېر اسانه او راو جوړېږي. ګازرې خو پوهېږئ چې همیشه وخت موږ او تاسو ډېر کم کورنۍ دي چې ګازرې پخوي. نور ترکاریانو څخه لکه موږ کولی شو ګازرې، کچالوان، مټر سره یو ځای پاخه کړو، ډېر خوندور خواړه دي. خو متاسفانه ووایم چې زموږ تاسو هېوادوال هېڅ کله نه غواړي چې دغه زردکې پخې کړي او ترېنه خوند واخلي، ځکه چې د دې ګټې ځکه ډېرې زیاتې دي. که خام نه ګټه اخلو خوري هغه بیخي ګټه کوي، لکه چې سترګو ته دپاره د دید دپاره ډېر ښه دی او نور د وجود اوبه پوره کوي. او هغه مېرمنې خویندې زموږ چې بارداره دي هغو ته ډېر ښه دی چې د ګازرو اوبو نه اقلا د ورځې یو ګیلاس واخلي، نوشجانې کې د نشکر اوبو نه، د مڼې اوبو نه. که دا ټول په هفته کې موږ تاسو تکرار کړو 3 ورځې چې وخورو دومره پیسې نه کېږي. خو دا کله ناکله دغه ځینې لنډ معلوماتونه چې دي زه به تاسو ته وایم. اوس د خیر سره دلمه مرچک به واړوو او دې ظرف کې به یو ځای کوو. دا لومړی اوس په کار نه دی، لږ باید د لاس نه لرې کړو تر څو ازاده کار وکړو. دلمه مرچک وګورئ څومره ښه تازه مرچک مې راوړي. که تاسو هم کوشش وکړئ همداسې تازه یې واخلئ ډېر به ښه وي. اول یو لږ نور اخلو په دغه اندازه بیخي بس دي. اوس به یې د خیره واړه کوو. دا تخمکونه به یې لرې کړو، تختې د سر نه لرې شي. ښه ده کله چې واړوئ بیا ډېر ښه به وي. دغه وړولو لپاره نظافت لپاره ډېر ښه دی. لومړی خلال په شکل، وروسته د هغه نه بیا ښه وړوو. هر څونه چې واړه شي هغومره ښه دی. دغه رقم ښه یې وړوو. دلمه مرچک هم ډېر ګټې لري، لکه موږ تاسو ویټامین ډي، ویټامین بي دا پکې ډېر دي. هغه کسان چې همیشه وخت دغه ویټامینونو ته ضرورت لري او ټول انسانان یې لري، خو زیاتره وخت ځینې کسان دي
زر زر دغه ویټامینونه کمیږي. هغو ته باید که خام وي که پاخه قورمهګکۍ برابره کړي نوشجان کې ډېر ښه دی. او د نس ځینې کسان کله چې ډوډۍ خوري همیشه وخت وایي زه ایچ پایلوري لرم یا داسې ستونزې شته دي، هغو د لږ زره زیاته ګټه ترېنه واخلي. هغه باد د نس هم دوره کوي او جلوګیري د سرطان د کولمو نه کوي، د معدې نه کوي. څوک چې ډېر کاروي هغو د په دغه ناروغیو نه اخته کېږي. اوس بیا هم وړوو څومره ښه میده میده واړه شي، څرنګه چې تاسو ته په تصویر کې ښکاري په همدغه اندازه باندې واړه کوئ او دې غټې کاسې کې به زیات کړو، ګازرو سره یو ځای زیاتیږي. د خیر سره یو لږ نورم وړوو. همیشه وخت ترکاري خو په اشپزخانه کې ډېره وي، په پخلنځي کې، په یخچال کې، په کور کې، هر چېرته شته دي. لکه زمونږ پخلنځي کې ترکاري ډېره راخلو، بیا په اړتیا قدر به یې پکې کاروو، زیاته به یې پکې نه کاروو، ځکه دغه رومیان ما زیات راخلي دا ټول په کار نه دي، ډېر کم په کار دي. یو دانه رومی راخلو، یو دانه مرچک او دلمه مرچک به هم دلته کېدو. تازه مرچ چې دي یو لږ زره ترخه شي ډېر ښه دی. که تاسو وغواړئ چې چکني خپله تیاره کړئ دغه رول ته، نو کولی شئ خپله کور کې لکه دا اوس اشپزخانه کې یا پخلنځي کې موږ سره ګشنیز او مرچک هوږه هر څه شته دي، سرکه هم شته ده، کیدای شي دغه نه یو ښایسته چکني تاسو جوړه کړئ. رومیان چې دي ډېر مې راغیستې، یو دانه پکې کارول کېږي. ښه یې واړه واړه کوو. څرنګه تاسو پوهېږئ چې لومړی کله لازمه ما تاسو ته معرفي کول ویلې چې دا به ټول اړتیا قدر پکې کاروو. کوم خوراکي توکي چې بیا ضرورت دي ټول لکه ساسج، ګازرې او څنګ کې کچالو ایښولي، نو دا به بیا ټول زیاته ورسره. مالګه خو په هر خوړو کې اړتیا قدر زه کاروم. کله ناکله لا د مالګه لږ زره کم احساسیږي، هماغه به ښه وي. که د اړتیا وه چکني سره هم کولی شئ چې بیا استفاده ترېنه وکړئ، ګټه واخلئ. لږ زره چار مساله او د کباب مساله. دغه مسالې چې دي زه تاسو ته چې نومونه اخلم، په هر خوړو کې تاسو کولی شئ استفاده کړئ او ترېنه خوند واخلئ. دا به ښه ګډ کړو، مکس به یې کړو. وروسته د هغه نه خیره ډکول به یې کېږي. وګورئ څومره ښایسته رنګ لري او ډېر یو خوندور خواړه دي. کله ناکله چې تیار کړئ دا به ډېر ښه وي او همیشه وخت یو ډول خوړو پسې مه ګرځئ. کچالو، ترکاري دا خو ټول په کور کې یو لږ زره اوړه لامده کړئ. که بازار کې هم تیار اوړه پیدا نه کړئ لامده یې کړئ. وروسته دغه نه دغه مواد هم دغسې جوړېږي. تاسو وګورئ لکه پیرکۍ ته چې جوړوئ مکس ترکاري په شکل باندې جوړېږي، بیا به یې ډکوئ. ښه فشار ورکوو چې مالګه او مساله یو رنګ ټولو سیمو کې او په ټولو خوراکي توکو کې ګډه شي، آماده شي. د خیر سره دا آماده شو. بیا ځلې دلته راوړو، لاس به ومینځو او اوړو کې باید ډک کوو. د خیر سره دغه اوړه چې دي تیار، دا بیا احتیاط کوئ چې راوچیږي. همدې دپاره ما پلاستیک سره یې پرېښي چې ځینې هېوادوالو ته دا سوال پیدا نه شي، دی ولې پلاستیک نه دي لرې کړي. پلاستیک نه چې بیا لرې کړئ وچیږي لیدونکو، دې دپاره ما پرېښي دي. دا رقم را وابخلو. اوس به یو دانه دې ځنه راپورته کوو. د دې دا بېلولم، لږ زره په احتیاط بېلوئ چې یو بل باندې سرې کړي، که یو دم کش کړي بیا ټوټې کېږي. دغه رقم ډېر په کلار سره کولی شي دا رابېل کړئ. دغه دی. دا چې تیار شو قاشقه راخلو. اوس د خیره ډکول دي. ډکول خو ډېر اسانه دي، هر څوک کولی شي ډک یې کړي. لږ زره زیات راواخیستل شوه، دغومره بس دي او ښه هواروئ دغه سیمو کې.
دا رقم ټول هر ځای کې د وړو باید ځای شي. لکه پیرکي چې ډکوئ ساسج غوښه. اوس به دا رقم راتاویږي او دا دوه څنګه به لږ زره لمدوو، دا سیمې بیا به دا رقم بیا به یې راتاووئ دغه رقم. دا اوړه ډېر نري دي، بیا رو آماده کیږي نو په یو اندازه به یې ټول همداسې آماده کوو د خیر سره. دا دی اوس به یې رول کړو. د آخر کې چې رارسیږي بیا ځلې لږ زره اوبه پکار دي چې تاسو دا ځای په اوبو باندې لامده کړئ اوړه، بیا ډېر ښه نښلي آماده کیږي. دا د یو دانه آماده شي او لږ زره فشار ورکوو چې دغه قسمتونه یې هموار شي، ښه اوار شي او یو سان باندې آماده شي. اوس د خیر سره دا به دلته کیدو. اوس به بل واخلو. که بیا تاسو جرمن رول د خوسي غوښې نه تیارول، هغه هم په همدغه شکل تیارېږي. وروسته د دې نه بیا هګیو سره دا یو ځای کوئ، بیا هګۍ نه سوخاري وړو سره بیا به یې سره کوئ. خو دغه ډول یې ما نن تاسو ته تیار کړل، هغه به د خیر سره راتلونکي خپرونه کې تاسو ته تیاروو. یو قاشقه کچالو، ګازرې، دلمه مرچک، رومیان، مسالې، مالګه چې ورسره زیات شوي دا زیاتوو. بیا هم ساسج غوښه باید درې د ټوټې کېدم، ځکه کیدای شي موږ د لاس دانې ټول تیار نه کړو. او بیا هم دا راتاوو، یو لږ زره لمدوو چې ونښلي، بیا په غوړیو کې ځان خوشې نه کړي. کله چې دا سره کېږي بیا هغه وخت کې لږ ستونزه پیدا کوي. ارومرو اوبو نه ګټه واخلئ. ځینې وخت اوړه هم کولی شي چې ښه یې دغه کوي، اوړه کوي اوبو سره یو ځای، دغه نه ګټه واخلئ. بیا هم ستړي مشي لیدونکو او ټول رول ما تیار کړل. څرنګه تاسو پوهیږئ تقریبا ټول اوړه م تیار کړي، یو ته یې پاتې نه شو مواد، هغه به د خیر سره بیا به لکه تبۍ غوندې به یې سره کړو، پخه به یې کړو. خو راځئ چې اوس غوړي هم ښه سره دي، آماده دي. دا به د خیر سره لومړی چې کوم یو جوړ شوی هماغه به زیاتوو غوړیو کې. دغه رقم سره کېږي او دومره زیات وخت نه نیسي. کله چې دا په غوړیو کې زیاتوئ لږ زره احتیاط کوئ چې ونه سوځېږئ او څلور خواته یې ښه سره شي، آماده شي. ډېر یو ښایسته رنګ لري او ډېر ښه خوندور خواړه هم دي. هیله مند یم چې تاسو ارومرو تقریبا ډېر کمه پیسو باندې تاسو فکر وکړئ چې ترکاري، کچالو دا خو ډېر ارزانه دي او لږ زره ساسج غوښه قیمته د 100 یا 150 روپۍ ورکوي فقط. هغه ښه غوښه او تاریخ به یې ګورئ. اوس دغه نو دغه رقم سره کوئ، آماده کېږي. اوس هر مخې باید ښه سور شي، ځکه چې بیا یو پلو یې که ډېر پرېږدو یو خواته بیا سپین پاتې کېږي اوړه. دا وګورئ ورو ورو رنګ ورکوي. کله چې دا نور هم سره شو دا به بیا بل مخ به یې راواړوو، ښه یې سره کوو څو د دې هغه کوم حلقې چې تاوې شوي دي څلور خواته یې هغه هم پاخه شي او غوړ هم په همدغه اندازه لږ زره ډېر پکار دی دې ته، ځکه چې غوړي که ډېر نه وي دا سره کېږي نه. عقلا ډېرې خلک خو دا ډېره غوړۍ کې بیخي غرقوي یې، خو هغسې هم نه، خو دا نیمایي اندازه باندې چې شي یو څنګه سره کېدو بل څنګه ورته راواړوئ. دغه رقمه ورو ورو ټولې آماده کېږي. دغه رنګ یې چې واخیسته نور نو بیا ضرورت ورته نه لري، یا په غوړیو کې نور نه سره کوو. دغه رنګ یې ډېر ښه دی او د دې نه زیات سره کولی بیا بیخي یو رقم داسې ښکاري لکه چې سوځېدلي. یو رقم چې دي هغه هو تاسو ته ما ویلې چې سوخاري اوړو نه هم ګټه اخیستلی شو او سوخاري اوړو نه ډېر ښه دی چې زیاتره وخت موږ تاسو ګټه واخلو. اما نن مې وغوښتل چې دغه ډول تاسو ته تیار کړم. دا دوه دانې تیار شوه، ښه یې غوړي پرېږدو چې توی شي. دوباره کړایۍ کې د یو بل هم راخلو، دا ښه آماده دی. غوړي به یې همیشه بیرته پرېږدئ چې ښه وڅڅېږي، ځکه چې غوړیو ته اړتیا نشته، صرف موږ غواړو چې دا خواړه سره شي په غوړیو کې. یو لږ زره دا هم دغه څنګه سور شي بیا به نور سره زیات کړو. یو ځلې کولی شو 4-5 دانې زیات کړو، سره یې کړو، بیا ځلې بیا به یې واچوو، سره به یې کړو د خیر سره.
ښه غوړي وڅڅېږي. دا ده د خیره سره. اوس به بیا دا 5 دانې نور چې دي زیاتېږي. کله چې غوړی کې اچوئ احتیاط کوئ ونه سوځېږئ. ډېر په قلاره سره د یو به یې دغه څنګ کې واچوو او ښه یې پرېږدو چې یو څنګ یې سور شي آماده شي، بیا به یې بل څنګ ونه واخلو. ګورئ دې دپاره زه درېږم، څلور خواته یې اړوم چې یو رقم سره شي. بیا تاسو ته وایم کله ناکله تاسو لیدونکو پام هم نه وي، بیا به یو خواته څه وي یو خواته به یې خام پاتې، خواړه به هم خدای مکه ښه نه وي راغلي. دغه د خیر سره اوس یې پرېږدو چې ښه سره شي آماده شي. اوس نه ایشېږي دی ځکه چې غوړي یخ شو، هغه وله کې لږ ذره ستونزه لرله چې دفتن یې بل مړخ باید واړوئ. دا ټوټې کوو، څومره ښایسته رنګ لري او ټول به یې واړوو. منځ نه چې نیم کړو ډېر ښه آماده کېږي. دا چې لږ ذره بیا ساړه شي خوند یې ښه په ځای راځي او دفتن ګرم دې خوراک هم سخته دی ځکه چې ګرم چې دا نوشجان کې خدای مکه سوځئ او په څنګ کې په غوړیو کې چې کوم خواړه تیارېږي اقلا 4-5 دقیقه پرېږدئ چې ساړه شي، وروسته هغه نه بیا ترېنه خوند واخلئ. او تاسو کولی شئ زموږ پروګرام همیشه وخت یوټیوب چینل د لمر څخه پخلنځی ولیکئ او زموږ خپرونه تاسو ته راځي. هر خواړه چې موږ تیار کړي ټول په دغه چینل یوټیوب کې شته دي او تاسو ترېنه خوند واخلئ. اوس څنګه دی چې یو بل هم د منځ نه نیم کړو او باقي مانده به یې ورو سره کېږي. نو دا تیار شوه. زه همیشه وخت زه غواړم چې په بشقاب کې فامیلي یو تعزین ولرم، یعنې یو نفر دپاره یوه ټوټه هم کافي ده. دې نه زیات د دې خوراکي توکو خوړل هم بیا څوک خوړی هم نه شي. که د بازار کې تاسو سمبوسې خورئ 2-3 دانې چې خورئ، وروسته د هغه نه بیا زړه مو وهي نور نه شي خوړلی.